د خولۍ لوبه دا د پښتنو یو څو لوبې داسې دي چې خولۍ هم پکښې ده. دا یو داسې لوبه ده چې په دنیا کې یو ځای نه کیږي، صرف د پښتنو کلتور دی، د پښتنو هغه لوبه ده چې اوس په ورځ په تېرېدو باندې دا د منځه ځي، ختم کیږي. ما د خولۍ متعلق د پښتنو په یو کتاب کې هم نه په چیټ جی پی ټي کې نه په انټرنیټ کې یو ځای د خولۍ د لوبې متعلق یو ټکی هم نه دی لیکل سوی، نه څوک په خبر دی. حتی چې د چیټ جی پی ټي ته ما ور وښول چې بای خولۍ کومه لوبه ده، نو هغه مجبور شول ولې زه هېڅ متعلق د دې متعلق هېڅ معلومات نه لرم. نو بیا چیټ جی پی ټي ما اپډیټ کړي، ما ورته وویل چې بای خولۍ لوبه و دې ته ویل کیږي. نو نن زه د پښتنو هغه لوبه چې بالکل د منځ څخه ختم سوله، ولې موږ ټوله لڅرې سوله، خولیانې ختم سولې، هېڅوک هم خولۍ نه په سر کوي. د بلوڅانو د سیندیان والا لا ښه دي، کلتور ورځ لمانځي، خولۍ سیندي اجره کورټوپي او بلوچي دا لمانځي. لیکن پښتنې چې پښتون قوم خپل کلتور په ورځ باندې لنګوټه لونګۍ دا د دې ورځ لمانځي، لیکن د خولۍ ورځ چې دا هغه نه لمانځي. نو خولۍ یو داسې لوبه ده، څنګه لوبه ده او دا څنګه شروع سوله او ولې ختم سوله، په دې متعلق به زه نن تاسو ته معلومات درکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل دوستانو، هر چیرې چې یاست شاد آباد او بریالي اوسئ. د لوبې یو لړۍ ده د زما د یوټیوب چینل باندې، د پښتنو کلتوري فولکلوري او دودیز لوبې، گیمز، ټریډیشنل گیمز چې ورته وایي، پر دې باندې زه مختلف خپل یادونه د خلکو سره شریکوم. نو نن زه د پښتنو یو داسې لوبه چې هغه په کوچنیوالي ما په خپله کړې ده او زما په یاد هغه یادونه به د تاسو سره شریک کړم چې د نوي کول په ګټه باندې تمام سي. ولې د انټرنیټ باندې، په چیټ جی پی ټي باندې، په کتابو کې یو ځای په د دې لوبې متعلق هیڅ چا سره یو معلومات نشته، لیکن ما دا خپله لوبه دا په کوچنیوالي دا کړې ده. زه به هغه معلومات د تاسو سره شریک کړم. لوبه چې ورته وایي خولۍ کومه لوبه ده، پر دا باندې به مجلس کوو. خو د دې څخه مخکې تاسو دا زما یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ، چې بیا زه هره ویډیو تاسو ته درکوم. نو اول د واره تاسو ته در ورسیږي دغه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، چې څومره سبسکرایبر یې زیاتیږي او نوټیفیکیشن بټن هم دباو کړئ، چې څومره داسې ملګري زیاتیږي دغومره به در خلکو معلومات ورسیږي او د پښتنو دغه ثقافت به محفوظ وي د نوي نسل دپاره. ستاسو دپاره د معلومات دپاره دغه ویډیوګانې زه جوړوم. دوستانو، نن به موږ پر خولۍ لوبه باندې مجلس کوو چې خولۍ لوبه و چی ته وایي. اول واره خو پر دا باندې به مجلس وکړو چې دا لوبه د کم ځای څخه راله. په تاریخ کې د دې متعلق هیڅ نه دی ویل سوي، نه په ریټن شکل کې د دې متعلق یو ځای نشته. خو عموما موږ قیاس کولی سو، دا یو رایه ورکولی سو، یو ریسرچ کولی سو چې پښتانه دا لوبه ولې کوي. دا په دې کوي چې پخوا دور کې دا زموږ د جنگجو خلک چې وو، پښتانه خلک چې وو، نو دا به د اوسپنې زرې چې دی دا پر سر باندې اچولې، بیا به تورې ولې چې یو توره پر سر ونیشلې لږ به چاوسي. لکه نه نن سبا به دا بلډ پروف جاکټان چې اغوستي نه، یا د فوجیانو د غټې غټې د اوسپنې خولۍ چې اغوستي په دا ګرمۍ کې یا په یخ کې نه، نو دومره وزنداره وي نه چې ګولۍ پر ولګېږي اثر نه کوي په دا بلډ پروف جاکټانو باندې. نو دا غوندې پخوا زرې به اغوستې ولې او پښتانه به دا غټ غټ ټوپیانې لکه نه یا ارطغرل غازي د سیریز کې غټې د سالارانو سپایانو به دا اغوستلې. نو دا رقم د دوی سره هم دغه زرې جاکټان او د خولۍ به ورسره ولې.
نو دا خولۍ به پرتې وې یو بل سر پرتې وې کله کله چې به دوی جنګ نه کوي په دغه خولۍ کې به یې اوبه هم راواخیستلې څښلې به یا دا خولۍ به د سر څخه را پورته کله او د سر څخه بیا راکښته کله او بیا به پر مځکه باندې دا خولۍ کښېښوله او بیا به یې ټکوله یا ډبرې به یې پکښېولې یا یو بل ته به یې داسې سره کولې او خود به دغه رقم به یو بل خولۍ به ورکه سوې هغه به په یو بل پسې منډه کړي هغه مطلب په جنګ کې دی خامخا دا یو قیاس دی موږ دا وایو ولې ریټن شکل کې تحقیق نسته په دې حواله باندې چې باید دوی په بازۍ سره کولې نو خود به د یو چا خولۍ به یو چا پټه کړي وایي زما خولۍ چیرې ده بیا به همیشه به پر خندل هله باید د خولۍ پټه کړي یو بل به منډې سره وایي نو دا غوندې دا سوکه سوکه دا خنداګانې ګنداګانې یو بل ته سر رسېدلې که د جنګ څخه د جنګ د ماحول څخه د سالارانو د لشکر د ماحول څخه دا مجلس بیا عام ولس ته عام خلکو ته راورسېدی نو بیا به دا خلکو یو پښتانه خو پر سر باندې دا خولۍ ایښولې که سواتۍ وې که څکزۍ وې که داسې نور خولیانې غوندې ولې نه نو دا بیا پر سر ایښولې او د چا څه به خولۍ یې لسوي نو یو بل به سره خندلي به دا رقم دا یو سلسله ګوا د مذاق او د دوستي او د وفا او د یو طنز یو سلسله جوړه سوله نو په پښتنو کې زما په یاد دی دا د 1980 دور دی موږ به د مازدیګر کله کله دا خولۍ یو لوبه مې کوله اوس دا خولۍ لوبه څنګه کیږي دا داسې کیږي دوستانو مقصد یې هغه دی وفا محبت ایثار قربانی چستی طاقت بهادري جستجو یو د بل سره مینه او محبت یو تعلق یو شناخت یو ناسته ولاړه یو ځای سره کښېنسته ولاړ سه یو ځای ولاړ سه راسه د یو ټیم غوندې یو کار کوونګ په محله کې په کلي کې یو ځای ځوانان سره کښېنه یو ساتکۍ سره وخانده یو د بل سره حال معلوم که د خپل بدن طاقت مظاهره وکړه د بهادري مظاهره وکړه یو څوک مشران درته ناستي یو بوډاګان درته ناستي او مشران درته ناستي هغه ساتکۍ وخندوه ته خپله وخانده ځواني د طاقت ته ښکاره یې که بوډاګان به هم درته ګوري مشران به هم درته ګوري ته هم ته لګیا وې بازۍ کوې ځوانان به هم د تا څخه یو سبق حاصل کړي چې بای پلانکی دومره ښه بدن لري طاقت لري ښه خوراک کوي نشې نه کوي تماشې نه کوي غلط چمون نه کوي نو خود به طاقت دومره طاقت لري نه باید چې زم دغه ته را جوړ سم نو دا رقم یو د بل سره د تعلق کې بنیاد جوړ سلو نه نو دا خولۍ زما په یاد دی د ښه موسم به ولو نه چې ډېر یخ موسم به هم نه ولو یا که یخ موسم هم خو موږ به کوئ چې مازدیګر وخت به دا ګرده ځوانان د مازدیګر د لمانځه بعد به دلته نالۍ غاړه به زموږ په دا پشین بازار کې نالۍ غاړه یا اوس خو بایپاس ورته وایي نه د پشین بازارګۍ او د کلي له مړان په مابین کې دا یو د ملیشیا سره نږدې دا ریسټ هاوس د دې سره نږدې دلته یو میداني و اوس خو فوجیانو قبضې پر کړي دي هر ځای یې کوي دلته هم کوي په میدانو په زراعتو په هر شي قبضې کوي نو دا رقم دلته به دا خالی میدانۍ و دې ته موږ نالۍ غاړه ویله نه دی سارا به وله په دا کې به دا ځوانان سره راووتلو نو 10 ځوانان به یو خواته وو 10 ځوانان به بلې خواته وو صحیح ده په جفت کې نه که تا کومه مسله نه وه عموما جفت به ښه خبره وله نو اول د واره به څوک کښېنستلو داسې په ګول داره کې سره کښېنستلو مخ به و میداني و خواته ولو شا به یو بل ته ورسر مکله یو د بل څه مثلا دا زما شاته یو بل زما شاته کښېنستی یا بل دې خواته کښېنستی یا بل دې داسې ګول دایره کې به موږ یو بل ته شا سره وګرځولې سره کښېنستلو پښې به مې دی وغځولې او دا خولیانو به د ګردو به خولۍ پر سر ولې نه موږ کښنې خولۍ به ولې سرې زرغونې شنې ژړې سپینې خولیانې دا هر چې هغه بلې خولۍ به دی نیولې او پر سر باندې چې دی نه څوک یې راسه وزغلی نه نو دا بل کلاډیان چې 10 هلکان وو دا به شاوخوا پر ګرځېدل اوس بیا حمله په کوله وارې بیا پیدا کوي چې ته ودرېږه یار زه وارې پیدا کړم د 10 خولۍ وزغلوم منډه کړم هلته بیا یو هدف مقرره کړی و پلانکې ځای باندې به موږ ځان رسوو بس بیا دا زموږ یو پوینټ سولو دا زموږ یو سکور سولو دا زموږ یوه بری سوله دا 1 نمبر سو نو 15
نمبرو پورې چې هر څه به دا لوبه وګټله. دا یعنی کده دا چا چې خولۍ وزغلوله نه او دا نور ګردو بیا پسې منډه کړل، چا چې خولۍ وزغلوله بس دا نور به ګرد بیا منډې پسې ولې الله 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 چې وینې سما در هغه هدف پورې هله که یې ونیوئ دا څوک چې ناست دی د دې 1 پوینټ سلو 5 پوینټ سو بیا به دوی ولاړېږي، دا څوک چې پر ګرځېدلو بیا به هغې کښېني خولۍ بیا پر سر عموما که د چا سره خولۍ نه وي د دا بل ګروپ والا به هم خولۍ ورکړي، دا زما خولۍ ته پر سر که تا خولۍ د کوره نه ده راوړې له سره یې خولۍ پر سر که موږ خو فلحال پې در ګرځو موږ ته خولۍ ضرورت نشته، تی ناست یې د تی سې زغله وه نو ستوی پر سر باید چې خولۍ وي د نو ګردو به خولۍ پر سر وي، دا به هغه دور کېدلو چې د هر چا به خولۍ پر سر کوله. اوس وګرځه لږ سرې سولو وروره بل مانځه کې هم لږ سرې زموږ رقم دی لګیا دي، نو پخوا به هر چا یو پرده درلودله یو عزت به درلودی، هر چا به خولۍ په د اختر کې اخیستلې، په اخترو کې په کوچني اختر کې په لوی اختر کې دغسې به هم په نوروز کې اخیستلې، نو په لږ سر هېڅوک نه ګرځېدل، دا مشرانو به ډېر بد ګڼل چې بهی په لږ سر یې. اوس خو په روزه هم ناست روزه ماته خولۍ نه وي پر سر، نو خولۍ باید چې د هر چا پر سر وي، دا ښه خبره ده د لمر څخه محفوظ وي، د ده سره هم ښه خوند کوي او ځواني هم په ښه خوند کوي نه. نو دا رقم دوی به خولۍ جن دا شاوخوا چې څوک پر ګرځېدو دا به نارې ویلې نه خولۍ 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 یا به دا نارې ویلې یا به دا ویلې چې بهی که دوی به منډه کړل خولۍ یې یوړله نو هغه چا چې یوړله دا نورو به هغه به نارې کې وایي یوړله آی به نارې کې یوم یوړله دا رقم یې نارې یا بیا دا چې خولۍ به جن واخیستله نو به ناره به کې ولاړمه بس بیا به ګرده په خبر سو چې هغه دی وار یې وکړله پسې منډه ګردو منډې سو او دا ډېر خطرناکه کیلم و، یو به خولۍ منډې ولې دا نور به ګردو د لس سره به منډې پسې ولې نیوی بې ګزاروی بې لینګته بیا وراچوله لوړ به کې خطی چې چا څه بیا خولۍ ونیوله د هغه به نو ګسه ساه بنده سوله د یو چا به ګر ستړی به سولو د چا به لاس کې مات سو د چا به پښه کې مات سو د چا به سر کې زخمي سو خوليانې خو به نو ګردې چیرې رټې پټې سولې ورور خولۍ وام دی سره جنګولو دی سره بدالولو یو به خولۍ دورې کشوله بل به خولۍ دورې کشه وروره خولۍ د غونګوله چې هغه به سره چیرې سوله په جنګ او په شر او په بازۍ کې به سره چیرې سوله. عموما چا ته خولۍ نه ورکول یا یار زه خولۍ نه در کوم دا ګنډه کې به دی واچوله یا په صدري کې به پټه خولۍ به نه ورکوله دغه نو هغه به چې خولۍ نه نو ته بازۍ څنګه کوې ګوا مطلب چې د خولۍ بازۍ دې کولې خولۍ به دې اتمن چې دی هغه چیرېدلې نه خولۍ به سلامت کور ته نه راځه نوې خولۍ به دې اخیستې رټې پټې بس وله کور ته به رالې ولې دغه نو د خولۍ بازۍ کړې دی نه د خولۍ لوبې یې کړې ده نه نو دا شاوخوا پر ګرځېدلو نارې به ولې خولۍ 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 دا نارې به ولې دی سوکه سوکه او که د چا حمله پر وکړله چې خولۍ جن اخیستله دا ناس والا ټیم چې دی نه دا یو به پر ګرځېدی یو به ګرځېدی داسې دایره به وله په دا لغته به دا لنګته به ولي په دا بله خوا بیا راواړوي نه شاوخوا پر ګرځېدل او دا څوک چې ناست دا خولۍ چې نیولې ده عموما لاس باندې به نیولې وله یا که څوک راتلو چې بای اوس خولۍ جن حمله کوي جن وړي دوی به دا ناس چې بولو دا پښې به پورته کړلې دوی به وولئ دا چا چې حمله پر کړې پر دا بله خوا به راواړوي هلته به ګرده کې وختلو ګوا مطلب دا سکور چې دی دا پوینټ چې دی دا بازي هغه بیلوله اوس به نو دوی کښېني دلته د خولۍ به نیسي اوس به دا نور دا د چا چې اول د واره کښېنستلي وو هغه به اوس شاوخوا پر ګرځي وارې وارې به وله که د چا 5 وارې الکوان ونیولو خولۍ یې منډې کړلې نیولې وو منډې ولې دا ګردو پسې ولاړو ونیوئ دا 1 پوینټ د ناستې والا غسلو دا رقم 5 واره چې دا پوینټونه یا سکورونه یا وارې یا نمبرونه یې حاصله کړي ولو واخیستلو ویې ګټلو بیا به دوی ولاړولو نور ټیم چې دی هغه به کښېنستلو خولۍ به پر سر بیا به دوی پر ګرځېدلو زما په یاد دی دا په نالۍ غاړه باندې دا خولۍ چې به موږ کوله په موږ کې یو ځوان ولو هغه اوس په غسلخانه کې
لمبېدی د راډ نن سبا خو جدید ګیزران سولو پخوا د بجلی راډ ولو وروره د بجلی سوچان به مو نو لڅ به ولو په دا دیوال کې به لګولې اوبه به یې ګرمولې نه نو په غسلخانه کې هغه شهید سولو مړ سولو دورې په غسلخانه کې نو ډېر بهادر ولو ډېر طاقتور ولو دا خولۍ داسې به ورته کتل شاوخوا لکه بازګۍ دا شاوخوا به ورته کتل پر ګرځېدی ځای به معلوموي یار دا ناس چې به ولو چې د هر څو بې خولۍ نیولې وله نه دی به ګوره د کمې خوا لکه بازګۍ لکه شیر داسې به رالی نه په دومره سپیډ به رالی در دا ټوله به دی په جمپ باندې دی په چلانګ باندې به ولې په د هوا کې به خولۍ جنون نیوله داسې به جن واوښتې لکه جمناسټیک رور لکه کراټې مین لکه یو بهادر انسان داسې به رالی سړی به دا ناس چې ولو والله کې به په ځان پوه کړی و چې ماسې څنګه خولۍ پورته کړله څنګه یې یوړله څومره بهادري وله څومره جستجو وله څومره فرتي وله څومره یعنی چسپاندي وله د سترګې په رپ کې به خولۍ جن پورته کړله یو بیړله دا ګردو بیا ناس چې ولو هغه به منډې پسې ولې دی به داسې لکه ګولۍ لکه یو آس منډې به ولې هر چا به در کمیس ونیوي چا به در هر څو کوشش وکړي هېڅ نو داسې به جټکې ورکولې دا ډبره نمځکه به له کښته پورته پکې جګ به کېدی یو وار به دی سولو بیا به دی سو بیا به در لاندې سو بیا به در چا بالا سولو دا نور ټیم به مخته ورته ودرېد دی به داسې شوټ چنوتی یو به په دا څنګل وولي بل به په دا څنګل وولي هلته یو ادب چې و دی کوچنۍ غونډۍ وله دا غونډۍ له بې خولۍ دی ورسوله بیا به لوړو پر ودرېدی پر غونډۍ باندې دا لاسونه به دواړه داسې کړو لکه نه لکه شاید اپریدي بوم اپریدي والا دا خولۍ به داسې کړله نره به کړله بیا به راشوسلو پوینټ به سلو نمبر به سلو ګرد وتاریانو چې باید دا اوس موږ څنګه وینسو وروره دا اوس چیش دی شیر دی چیتا دی څپلا دی دا لیوه دی د کومې خوا رالی وروره یو بهادر انسان ولو نو دا د طاقت د بهادري د مزاق د دوستي د یاري دوستي د ناستې پاستې د یو ښه ماحول عکاسي یې کوله اصل کې دا د پښتنو یو لوبه ده چې دا ما نه په پنجابیانو کې دا لوبه لیدلې ده نه په ایرانیانو کې مې لیدلې ده نه مې په افریقا کې نه مې په انګریزانو کې دا ګردو کې ما سرچ کولو دا رقم لوبه یو ځای نه کېږي خولۍ ګوا موږ ویلی سو د پښتنو چې کوم خاص لوبه ده یوه خولۍ ده چې دا موږ ورته ویلی سو چې باید دا خاص د پښتنو یو لوبه ده یو علادات ته موږ ویلی سو چې دا د پښتنو لوبه ده ګوا دا په نور دنیا کې یو ځای نسته په علادات باندې ما دا ویډیو جوړه کړې ده تاسو یې وګورئ دغه ویډیو خپله مو وګورئ او یو بل ته سره شیر هم کړئ او دا زما د لوبو دغه یو لړۍ ده د یوټیوب چې موږ د پښتنو لوبې څنګه ژوندۍ کړو و نوي کهول ته ور وشو معلومات ورکړو ولې دا نه په چیټ جی پي ټي کې سته نه په ګوګل کې سته نه په یوټیوب کې سته نه په یو کتاب کې لیکلي یو ځای دا زما خپل یادونه دي چې زه شیر کوم نور ځای ما ولیکلم ته د خولۍ یو لوبه ولیکئ ته ستا یو ځای چې دی هغه معلومات نه میلاویږي نو دا زما یادونه دي زما محفوظه سي یو د بل پرې ورسیږي چې ګوا دا د پښتنو دودیزې خپلې ذاتي لوبې دي دا نه موږ د چا څخه اخیستې اوس خوسی چې دی خوسی پښتانه کوي لیکن موږ د بل چا څخه اخیستې دي دا د بل ځای سره روان دي هر قوم خوسی کوي انګریزان هم کوي په افریقن هم کوي په انډیا کې هم کیږي په انډیا کې په ساوت افریقا ساوت انډین کې خوږه سره دا انجونې کوي نه خوسی حالانکه دا د پښتنو د هلکانو لوبه ده نو د پښتنو چې کومې نورې لوبې دي که ینډې دي دا واغه دي دا د نورو قومو کې هم کیږي خو خولۍ داسې یو لوبه ده او علادات داسې لوبه ده چې دا په پښتنو کې بل ځای نه کیږي په دا د پښتنو خپل یو ذاتي یو کلتوري یو ټریډیشن یو ثقافتي یو کلچر گیمز دي لوکل فولکلوریز لوبې دي ذاتي نو دوستانو
یو بل ته به معلومات سره ورکو. ستاسو د ملګرتیا او ملاتړ یو جان مننه. دا زما نور ویډیوګانې هم وګورئ. سبا بیا دلته راسو، ستاسو په چوپړ کې به حاضر سو او د یو نوي لوب سره به مجلس کوو. حاضردم ما نقیب کزیت راکه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.